زه به تاسو ته صرف د نمونې په طور باندې یو واقعه نیمه بیان کړم او بیا به انشاءالله خپله خبره ختموم. زما یکون یو نوجوان دی، یو کالجي دی، کتابونه ورسره دي او را روان دی، د کالج نه روان دی. د نبی علیه السلام په عشق او په محبت کې داسې لکه دا چوک والا داسې ډزې کېږي په مسلمانانو باندې ګولۍ وري. تپوس کوي بھائی دا څه چل دی؟ وایي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عشق او په محبت کې او د ناموس رسالت دپاره او د عقیدې د ختم نبوت د تحفظ دپاره خلک شهادتونه پیش کوي. زما یکونو دې کتاب یو طرف ته او ورروانېږي او هلته ورځي، یو ګولۍ راځي او د هغه په خپه باندې لګي او دې پرېوځي او یو فورس والا یو پولیس والا راځي هغه اوچتوي. زما یکونو دې یو خبره کوي، وی او ظالمانو عشق مصطفی خو زما په سینه کې و، پکار دا ده چې تاسو په سینه باندې ایښتی او تاسو په خپه باندې وایستم. زما یتمندو که بل طرف ته تاسو وګورئ دا خو د نوجوانانو حال دی، که بوډاګان او ماشومان وګورئ هغه پکې کم نه دي. یو بابا دی زما یتمندو د اتیاو کالو یو باباجي دی او هغه خپل د 500 کالو زوی یا لمسۍ په اوږه باندې کېنولی او روان دی. زما عزتمندو دغه ټیم کې دغه بابا یوه چغه وایي، باباجي وایي عقیده ختم نبوت، او دغه ټیم کې دغه ماشوم چې د 500 کالو د باباجي په اوږو باندې ناست دی هغه وایي زنده آباد. د دغه قادیاني نواز فورس د طرفه د هغه د ټوپک نه یو ګولۍ وځي د اتیاو کالو د بابا په سینه کې پیوستې او بله ګولۍ وځي د 500 کالو ماشوم په سینه کې پیوست کېږي او د هغې نه بعد زما یتمندو دواړه پرېوځي او شهیدان کېږي. زما یتمندو دا خو یو دوه شهادتونه خو دا تاریخ پرې رقم شو که یو طرف ته د اتیاو کالو یو باباجي د عقیدې د ختم نبوت او د عشق مصطفی دپاره قرباني ورکولی شي، نو بل طرف ته د 500 کالو ماشوم هم هغه قرباني ورکولی شي. زما عزتمندو د هر چا خپله قرباني سړی حیران پاتې شي. که زنانه وګورئ ما تاسو ته دا د نبي علیه السلام چې کوم دی د عقیدې د ختم نبوت یو قسم چې کوم دی ګوره اعجاز. زما عزتمندو دا خبر هم تاریخ را محفوظ کړې او را نقل کړې ده چې یو جنګ روان دی، جنګ فټبالۍ پسې جنګ او داسې روډ بلاک دی. که تاسو کتلي کله جلسه جلوس کېږي روډ بلاک شي، دغه زنانه تپوس کوي بھائی څه چل دی؟ وایي په عشق مصطفی کې هغه جلوس وتی د عقیدې د ختم نبوت د تحفظ دپاره او د ناموس رسالت دپاره د عاشقان رسول جلوس وتی دی. وی خواه بچه را اخته دی او خلقو ته ویلی چې بایی زی جنگ مگ نشته زی او دی وی چې بچیا واده بستا نن نکی سباله د قیامت ورځ به ستا ډولۍ راځي، ستا نکاح به د حورو سره کېږي او په هغې کې به دعوت سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم ته ورکوو، ستا په جنګ کې به انشاءالله هغه شریکېږي. او ورته وایي بچیا ته چې ما زېږولې د دې خبرې لپاره او د دې ورځې لپاره مې زېږولې. او ورته وایي بچیا د سینې پی د ته بخم نه که په عشق مصطفی کې دی په سینه باندې ګولۍ ونه خوړله چې په شا باندې ګولۍ ونه خورې. او زما عزتمندو هغه د واده هلک روانېږي او د هغه چې کله کټ راوړلی کېږي لاش راوړلی کېږي د هغه شهید چې کتلی کېږي زما عزتمندو ټولې ګولۍ هغه په سینه خوړلې دي، یوه هم چې کوم دی په سایډ یا په شا باندې نه ده خوړلې.